د شین سترګو په اړه په زړه پورې خبرې. د سترګو مختلف رنګونه شتون لري چې شین رنګ یو له هغه نادره رنګونو څخه دی چې ډیر پام ځان ته اړوي. دا ممکن د دې له امله وي چې د دې سترګې رنګ د نورو رنګونو په پرتله لږ دی، خو د شین رنګ له جذابیت څخه انکار نشو کولی. د شین سترګو سره د خلکو په اړه ځینې په زړه پورې حقایق شتون لري. لومړی دوی اقلیت دي. که تاسو شنې سترګې لرئ نو پوه شئ چې تاسو په نړۍ کې اقلیت یاست. د نسواري سترګو درلودونکي خلک د نړۍ نفوس له 55 سلنو څخه تر 90 سلنې پورې جوړوي. اروپا د شین سترګو لوړه سلنه لري. لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه شین سترګې په ټوله نړۍ کې یو اقلیت دی، نو دا ممکن ستاسو لپاره په زړه پورې وي چې پوه شئ چې د نړۍ کوم هیوادونو کې خورا ډیر شین سترګې ژوند کوي. که تاسو اروپا ته سفر وکړئ نو تاسو به د دې پوښتنې ځواب ومومئ. څېړنې ښیي چې د آیرلینډ او سکاټلینډ 80 سلنه وګړي شنه یا نیلي رنګ ته ورته سترګې لري چې ایسلنډ پکې هم راځي. تکې شنې سترګې شتون نه لري. که څه هم موږ ګورو چې د ځینو خلکو سترګې شنې دي، خو حقیقت یو بل څه دی. په حقیقت کې هیڅ سترګې بالکل شین رنګه نشته، مګر له نورو رنګونو ترکیب شوي چې زموږ سترګې شنې کوي. د شین سترګو خلکو په سترګو کې نسواري، ژیړ او نیلي رنګونه هم ترکیب شوي دي. د سړو په پرتله شین سترګې ښځې ډېرې دي. که څه هم ساینس لا هم د دې لامل نه دی موندلی، خو څېړنو ښودلې چې شین سترګې ښځې تر شین سترګو سړیو ډېرې دي. د 2013 په څېړنو کې د شین سترګو سړیو شمېر 12 ته نږدې و، په داسې حال کې چې شین سترګې ښځې بیا 18 سلنه وي.